آیا غواړئ چې ژوند مو له سکون څخه ډک وي؟ قدرمن دوستانو، د انسان په وجود کې زړه دا د یو پاچا حیثیت لري. کله چې دغه پاچا اصلاح وي، د انسان به ټول وجود سره اصلاح وي. که چیرې دغه پاچا فاسد شي، د انسان به ټول بدن ورسره فاسد شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې خبردار، د انسان په وجود کې د غوښې یوه ټوټه ده. که چیرې دغه ټوټه اصلاح وي، د انسان به ټول بدن ورسره اصلاح وي. که چیرې دغه ټوټه فاسده شي، د انسان به ټول بدن ورسره فاسد شي. اوس پوښتنه دا ده چې د دغه پاچا یا دغه زړه د اصلاح لپاره باید څه وکړو؟ دغه زړه باید څنګه موږ اصلاح کړو چې زموږ ژوند له سکون څخه ډک شي، ژوند مو له اطمینان څخه ډک شي؟ دوه کارونه باید سرته ورسوو. لومړی کار چې زموږ تاسو زړه پرې سکون پیدا کوي، هغه دا ده چې هر کار چې موږ تاسو سرته رسوو، دغه کار د سرته رسولو هدف او نیت مو یوازې د الله تعالی رضا وي. یوازې د الله تعالی رضا په خپل زړه کې ځای ورکړو. په دغه وخت کې بیا زموږ تاسو زړه سکون پیدا کوي. دوهم کار چې زموږ تاسو زړه پرې سکون پیدا کوي، هغه د الله رب العزت ذکر دی. الله تعالی ذکر کول دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې هغه کس چې د الله تعالی ذکر کوي، هغه په مثال دی ژوندي دی، او هغه کس چې د الله تعالی ذکر نه کوي، هغه په مثال دی مړی دی. نو د الله تعالی ذکر موږ تاسو ته مهم دی او ضرور دی. موږ تاسو باید هره ورځ د الله تعالی ذکر وکړو په روزمره ډول باندې. الله تعالی د کوم انسان زړه ته چې اطمینان ورکړي او کوم انسان چې د ایمان په خوند باندې پوه شي، هغه انسان بیا د نړۍ تر ټولو خوشبخت انسان وي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.